ملګري چې دي هغه زما نه دا یو ګیله کوي وایي ته ډېر سخت ټکي کاروي نو کوشش به کوم چې په پښتو کې ووایم خو له بده مرغه زموږ هغه ټریننګ په انګلیزي ژبه کې شوی دی ځینې ټکي داسې وي چې ډېر ټیکنیکل دي نو بیا هم هڅه به کوم چې اسانه پښتو کې ووایم سنا ایگزیکټ ټاپک څه ایډیالوجي political ideology is the public specific communism or capitalism. ها خو نو اول به په ایډیالوژي باندې خبرې وکړو چې ایډیالوژي څه ته وایي ایډیالوژي خو په عام توګه کې موږ یو فکري نظام ته وایو د ژوند په اړه چې هغه په شعوري توګه یا په لاشعوري توګه باندې په رسمي لاره یا په غیر رسمي لاره باندې راجوړ شوي دي یو خاص فکري نظام دا یو ډېر عام تعریف دی خو بیا د نظریې ډېر هغه ټیکنیکل تعریف چې کوي التوزر کوي التوزر بیا د نظریې ډېر ټیکنیکل تعریف کوي هغه دا وایي چې هغه سپیسیفیکلی یو کمیونیسټ مارکسیسټ تینکر هغه سپیسیفیکلی بیا په ایډیالوژي باندې کار کوي هغه دا وایي چې ایډیالوژي نه یوازې د انسان د خپل د چاپېریال سره یو خیالي تړون دی بلکې ایډیالوژي هغه یو خاص ټکی ورله کاروي انټرپلیشن او هغه انګریزي کې ورته وایي چې ایډیالوژیز انټرپلیټ انډیویژوالز as subjects انټرپلیشن مطلب دی آیډنټیټي ورکول یو چاته چې ایډیالوژیز نه یوازې دا کار کوي چې زموږ د چاپېریال سره زموږ یو خیالي تړون راجوړ کړي بلکې ورسره دا کار هم کوي چې انډیویژوال نه د سبجیکټ جوړوي اوس انډیویژوال معنی دا ده چې یو عام انسان وي د ده څه فکر نه وي بس دغه فزیکل چې کوم انټیټي مونږ وینو دې معنی کې هغه انډیویژوال ټکی کاروي چې کله دی بیا سبجیکټ شي د ایډیالوژي له برکته نو دی بیا چې کوم دی یو خاص نظر لري د خپل چاپېریال په اړه باندې د خپل ټولنیز ژوند په اړه باندې د خپل سیاست په اړه باندې د خپل معیشت په اړه باندې او دغه سبجیکټ بیا دغه خاص ایډیالوژي چې دی خپله کړي د دې ایډیالوژي له لارې د ده خوښه ناخوښه راجوړېږي د ده خوی بوی راجوړېږي د ده ناسته پاسته راجوړېږي د دې خاص یو ایډیالوژي په رڼا کې نو د ایډیالوژي نه بهر به یو انسان چې کوم دی هغه به ستاسې وګورئ لکه د غوښې او هډوکو یو عام یو انټیټي ده لکه ځناور برابر خو چې کله دې انسان وي نو انسان بیا چې کوم دی ایډیالوژیز لري یو خاص نظریه لري او د هغې نظریې له برکته د ده دا ټول شخصیت د ده پېژندګلو د ده د ژوند په اړه باندې نظر د ده خوی بوی د ده عمل د ده رویې دا راجوړېږي بیا التوزر مخکې ځي او هغه دا وایي چې انسانان یا سبجیکټس دی په ایډیالوژي کې دننه ژوند کوي لکه څنګه چې مایع په اوبو کې دننه ژوند کوي او بیا بل یو قدم وړاندې پسې ځي هغه دا وایي چې ایډیالوژي چې کوم دي هغه ایون د انسان د زیږون نه مخکې په انسان باندې کار کول شروع کړي انسان لا پیدا نه وي په ده باندې ایډیالوژي کار شروع کړي د بېلګې په توګه د خپلې ټولنې نه به موږ مثال ورکړو مثال په توګه زموږ د مور په خېټه باندې بچي یا نر وي یا ښځه وي پته یې ولګېږي چې څه دی د ډېر مخکې نه مور پلار ورته نوم خوښ کړي چې د ده نوم به موږ څه مثال په توګه باندې یو سړی دی هغه یو اسلامي نظریه لرونکی سړی کس دی پین اسلامیزم کې واټیور اسلامي نظریه سوچ والا سړی دی دی هغه اسلامي نومونه د مخکې نه دی خپل بچي ته خوښ کړي بیا چې کوم دی که څوک کامپرست دی هغه کامپرست ورته خپل نومونه خوښ کړي نو په یو معنا دا انسان پیدا لا نه دی خو ایډیالوژي یا نظریې په ده باندې کار شروع بیا چې دی کله وزېږي د هغې سره مثال خبره مونږ چې څنګه ماشوم پیدا شو په غوږ کې ورته بند بیا که نر دی یا ښځه ده هغه پیټریارکل ایډیالوژیز هم پکې خپل کار شروع کړي پادرسري چې ورته وایي پادرسري ورته وایي که نه هغه ورته باندې کار شروع کړي ده به یو خاص قسم جامې راوړي
یو خاص قسم بیا ورته چې راویږي د هغې سره سره د مشغوله شیونه راوړي. نو دغه شان دا ایډیالوژي زموږ په ژوند باندې زموږ د زیږون نه واخله بیا چې راویږو سترېږو هغه په موږ باندې یو اثر لري او زموږ چې څه یو چې څه کوو هغه د یو خاص نظریې د لارې چې موږ خپله کړې وي او بیا وایم چې په شعوري توګه یا په لاشعوري توګه. او ایډیالوژیز چې راجوړېږي دا ضروري نه ده چې په شعوري توګه باندې یو څو کسان کښېني او هغوی چې کوم دی که نه بیا ولیکي چې دغه زموږ به چې کوم دی یو فکري نظام. ځینې ایډیالوژیز په انفارمل په غیر رسمي توګه باندې په غیر رسمي شعوري توګه باندې وده ومومي او بیا یې ولسونه خپل کړي د هغې ترویج کېږي. خو په دې کې د پولیټیکل ایلیټ ډېر یو غټ رول دی. بیا پولیټیکل ایلیټ موږ په دوو کې تقسیموو. یو چې کوم دی هغه د سټیټ ایلیټ وي ریاست. هر ریاست یو خپله یو نظریه لري. بې نظریې د ریاست هیڅ وجود لکه ممکن نه دی. او چې کله نظریه دا یو ټکي زه پکې اخکول غواړم هغه چا ګرامشي ویلي دي د جنرال ډېر زیات خوښ دی ډاکټور یې ډېر خوښ دی هیجمني چې څنګه هغه بیان کړی دی التوزر بیان کړی دی ایډیالوژي. نو هغه د ګرامشي بالکل همغه هیجمني په معنی کې کارولی شي چې څنګه التوزر استعمال کړی دی. نو دغه ایډیالوژي چې کومه ده دا ریاست خپله یو ایډیالوژي راجوړوي. د التوزر کار بیا سپیسیفیکلی په ریاستي نظریو باندې دی چې هغې ته موږ ډومیننټ ایډیالوژي هم وایو یا چې کوم ګرامشي ورته هیجمني ټکي استعمال کړی دی. خو التوزر ورته وایي چې دغه نظریه بیا ریاست د خپل ایډیولوژیکل سټیټ اپریټسز د لارې خوروي. ایډیولوژیکل سټیټ اپریټسز کې د ایجوکیشن او د معلوماتو د ډسمینیشن د خورولو چې څومره سرچینې دي په هغې کې تعلیم دی په هغې کې ساینس دی په هغې کې جومات دی یا مندر دی یا چرچ دی په هغې کې چې کوم دی فیملی ده په خپله فیملی هم یو داسې یو ایډیولوژیکل سټیټ اپریټس وي. دغه شان بیا نورې زموږ حجره جومات جرګه وغیره دا چې کوم دی مختلف ایډیولوژیکل اپریټسز وي چې ریاست یې د خپلې نظریې د خپرولو لپاره کاروي. بیا په دې باندې هغه ډېر په تفصیل سره کار کړی دی التوزر چې څنګه یو خاص نظر ریاست خوروي په ولسونو کې څو چې ولسونه د دې ریاست هغه وجود یو فطري یو نارمل شی وګڼي چې دی بیا دغه ریاست چیلنج کوي نه بلکې د ریاست چې څومره پالیسۍ دي د ریاست چې څومره نظرونه دي هغه خپل کړي. هغه کمال دي د دې خاص یو نظریې چې ریاست یې وخت په وخت د میډیا له لارې د تعلیم له لارې د جومات له لارې خوروي یا داسې نور هم کاروي. د هغې سره د ایډیولوژیکل سټیټ اپریټس سره په څنګ کې هغه ذکر کوي التوزر ذکر کوي د ریپریسیو سټیټ اپریټسز. موږ مخکې په اپیر سرکل کې دې ته اشاره کړې وه چې ریپریسیو سټیټ اپریټسز کې بیا د پارلیمنټ دی د جوډیشري دا د پریزن سیستم دی د ملیټري دا د فوج دی دا ټول په هغې کې بیا ریپریسیو سټیټ اپریټسز کې راځي. ریپریسیو سټیټ اپریټسز یو خاص نظر یو خاص فکر د ختمولو یا د کمولو هڅې کوي او سزا او جزا نظام یې راوړی وي. خو تر څو چې د ایډیولوژیکل سټیټ اپریټسز د لارې هغه نظریه نه وي په ولس کې محبوبه شوې یا خوره شوې تر هغې پورې د ریاست چې کوم دا جبر دی یا د ریپریسیو سټیټ اپریټسز دي د دوی وجود بیا انسانان نه قبلوي او بالاخره به انسانان یا چې کوم سبجیکټس وي یا سټیزنز وي هغه به بغاوت کوي او د دې ریاست نه به ځان خلاصون هڅه کوي. نو نظریه چې کوم دی دومره مهم رول لوبوي بیا د ریاست په وجود کې خو یوازې نظریات د ریاست چې کوم نظریات دي یا ایډیالوژیز دي هغه نه دي. د هغې سره سره چې کوم دی هغه کاونټر ایډیالوژیز هم وي. لکه مثال خبره د پښتنو کام پرسته چې کومه ایډیالوژي ده دا د سټیټ د ډومیننټ ایډیالوژي په ضد باندې یو کاونټر ایډیالوژي ده چې هغه بیا یو جدا نظر راوړي د هغه په اړه باندې د ژوند په اړه باندې د معیشت په اړه باندې د ټولنې په اړه باندې. نو دا په یو څو ټکي شو د ایډیالوژي په هکله باندې. اوس راځو کیپیټالیزم ته.
اکثر چې څوک سوال لري دا کولی شي په منځ کې کولی شي کنه اخر کې کولی شي په منځ کې کولی شي خو څوک ایډیالوژیز اوس په سوال دي دا غیر ولې سوال زما سوال دا دی چې ایډیالوژیز موږ وایي چې ریاست جوړي یا ریاست خوري یا موږ بیا تاسو دې چې کاونټر ایډیالوژیز دي کاونټر ایډیالوژیز په ریاستونو کې بیا د افرادو د طرف هم کېدی شي نه ادارې به کوي ګروپ اف پیپل عموما چې کوم دی د دې مطلب ایډیالوژي سرچینه چېرته وه چېرته راوزېږېدله ځینې وخت دا مشکل وي چې ته آیډنټیفای کړي چې دلته دا څو خلک کېناستل او دوی بیا قلم کاغذ راواخیستل او دوی چې کوم دی راجوړ کړل البته دا کار کوي لکه ما چې کوم چې یو سټیټ ایلیټ وي بل چې کوم دی که نه نان سټیټ ایلیټ وي مثال کانفرنس ګوندونه دي دا چې کوم دی ایلیټ چې کوم دی صرف دې ته نه وایي چې د پارټۍ یو خاص چې کوم هغه وي ټایر وي مثال خبره مرکزي کور کمیټې وي هغه یې راجوړوي نه ایلیټ هر هغه چا ته وایي څوک چې په سیاست کې شعوري برخه اخلي یو خاص نظر لري او په خاص نظر دی بیا په خپل حجره جومات کې په کلاس کې په ګاډي کې ټکسي والا سره مزدورانو سره دهقانانو سره په باسونو کې د خبرو هڅې کوي نو هغه هم په هغه موقع باندې مثال تاسو لاړ شئ د خپل کلي د دهقانانو سره ناست یو خاص نظر یو خاص فکر خپروئ نو دلته ته یو پولیټیکل ایلیټ رول لوبوي نو ضروري نه ده چې ایډیالوژي چې کوم دي هغه خامخا کله مطلب پیټریارکي په خپله چې کوم یو ایډیالوژي ده خو ما درته وویلي چې شعوري یا لاشعوري او رسمي یا غیر رسمي توګه باندې راجوړ کړی شوي وي نو پیټریارکي چې کومه ده هغه موږ سرچینه نشو معلومولی چې پیټریارکي چېرته وزېږېدله چا راجوړه کړله ارټیکولیشن یې چا وکړلو خو مطلب داسې د یو ارتقا د عمل نه راډېره شوې راجوړه شوې داسې یوه هغه ده دغه شان مذهبي ایډیالوژیز دي هغې خو کله ناکله ته کولی شي خو ځینې ځایونو کې هغه هم ته نشئ آیډنټیفای کولی نورې کلتوري څه نظرونه بیا ښه وي خو ایډیالوژیز چې کوم دی که نه بیا تاسو نوم ورته ایښی و پولیټیکل ایډیالوژیز هره ایډیالوژي پولیټیکل پولیټیکل مطلب دا دی چې کله دا د پاور ډسټریبیوشن خبره کوي په ټولنه د طاقت د تقسیم خبره چې کوي دا سیاسي او داسې نظریه نشته دی چې هغې کې یا داسې یو خاص انساني ټولنه او په هغې کې د انسانانو ترمنځ اړیکې داسې وجود نه لري چې په هغې کې پاور نه وي انواړه په هغې کې طاقت نه یو اهمه خبره ستاسو مننه رایاد دې کړو چې التور سره کوي چې نه یوازې دا چې دا انډیویژوال نه د هغه سبجیکټ جوړ کړي یو خاص ایډنټیټي ورکړي یو خاص نظر ورکړي او د هغه خوی بوی د هغه رویې د هغه اعمال د نظریې د لارې راجوړوي نظریې د لارې راجوړوي بلکې دغه سبجیکټ لکه مثال خبره زه یو خاص ایډیالوژي فعال وایم زه بیا په خپله نظریه هم راجوړوم هغه وایي چې ایډیالوژیز constitute individuals as subjects and subjects in turn constitute ideologies چې زه څه کومه زه یو خاص جامع مثال خبره اغوندم یو خاص رنګ اغوندم دغه جامع دغه رنګ یو خاص میسیج ورکوي خلکو ته یا زه چې کوم دی یو خاص انداز کې خبرې کوم یو خاص انداز کې ناسته پاسته کوم یا مثال خبره د ما مخکې اکثر دا ذکر کوم د پاکستان چې میچ وګټي دلته زموږ خلک هوایي ډزې کوي دغه ټول چې څومره زما اعمال دي زه یو خاص ایډیالوژي بیا په وړاندې بوځم نو زه بیا چې کوم دی په اول ایډیالوژي ما راجوړ کړي زه بیا ایډیالوژي خورومه او راجوړومه یې د وخت سره as a subject یا as a follower of a specific ideology زه هغه بیا هغه ایډیالوژي خوروم بل څه پوښتنه کوم شته دا بیا وروسته پوښتنې کوم یو شي خبرې پاتې ویډیو هم کوي زه چې صحیح ویډیو کې کتل ویډیو کوم دلته لایف نه چلی لایف نه کی دا بیا اپلوډ کوم کیږي خو اوس کیپیټالیزم ته راځو چې موږ ورته سرمایه داران نه سره د کیپیټالیزم هیڅ سچ مطلب داسې که موږ دغه لیبرل ایډیالوژي ته بهر کړو یا نیشنلیست سکول اف تاټ ته بهر کړو هغې له بیا وروسته راځو نو کیپیټالیزم هیڅ سچ بیا داسې ډېره منظم هغه سیسټم اف ایډیاز نه دی بلکې یو خاص معاشي نظام دی هغه معاشي نظام کې
د means of production چې ورته وایي د پیداوار چې کومې وسیلې دي لکه مثال خبره زرعي سوسایټي کې چېرته چې زراعت وي اګریرین سوسایټي وي اګریرین سوسایټي کې means of production ځمکه وي ټریکټر وي سره وي دغه شان کولبه وي ورسره رمبې شولو لور شولو دغه بیا means of production په انډسټریل سوسایټي کې بیا نور دغه means of production باندې پرایویټ اونرشپ ته مونږ کیپیټالیزم یا په بله معنا پرایویټ پراپرټي چې چېرته وجود لري هغې ته بیا مونږ وایو چې دلته کیپیټالیزم نو د پرایویټ پراپرټي یا means of production باندې پرایویټ اونرشپ ته کیپیټالیزم وایي د کیپیټالیزم نظر دا دی او دې بیا چې کوم دی انسپیریشن اخلي یا اړه لري په ریشنلیست سکول اف تاټ باندې ریشنلیست ته وایي چې انسانان ریشنل بینګز دي هغوی ریشنل مطلب دوی عقل لري فیکلټي ټو ریزن عقل لري انسانان لہذا دې کولی شي انسان چې په ښه او بد کې فرق وکړلی شي چې زما دپاره زما نه ډېر شاپېر نورو انسانانو دپاره د ټولنې دپاره ښه څه دي او بد څه دي دغه ریشنل بینګز چې کوم دي چې کله خیال وکړي موږ ماشومان یا چې لیوني دي دوی موږ بهر نه پرېږدو ډېر نظر پرې باندې ساتو هله چې دا د کمر نه غذار نه شي هله چې دا د پل نه غذار نه شي ځکه چې موږ دا فکر کوو چې د ماشوم لا هغه عقل دومره نه دی پوخ شوی چې دی په ښه بد کې تمیز وکړی شي زموږ بیا پیټریارکل سوسایټي د اکثر تاسو به اورېدلي وي زموږ پښتانه یو متل کوي چې د ښځو عقل په پوندو کې دا متل به تاسو اورېدلي وي اوس دا ته چې کوم دی ته وایي او ښځې له دې ته ازادي ځکه نه ورکوي هغه لیبرل فیمینیزم دا خبره کوي چې ته دا یقین نه لرې چې ښځې هم عقل لري همدومره عقل لري څومره چې سړي لري همدومره ریشنل دي څومره چې سړي دي لہذا زموږ لا په دې باندې ایمان نه دی راغلی یا زموږ په دې باندې یقین نه دی راجوړ شوی زموږ د ټولنې عمومي خبره کومه نو موږ ښځو ته بیا هغه ازادي نه ورکوو د دې عقل په پوندو کې دی غلط کار ورته وشي خو چې کله ته په دې کې یقین لرې چې انسان ریشنل بینګز دی د خپله ګټه خپل تاوان پېژني نو بیا دلته ته ازادي ورکوي که خیال یې کړی وي چې موږ وایو چې یاره بس هلک ته یې لوی شولو اوس چې کوم دی دی په خپله ښه بده باندې پوهېږي پرېږدي د ډېره سختي او ډېرې پابندۍ نه دي پکار نو دغه ریشنلیست سکول اف تاټ چې کوم دی دوی بیا بنیاد کېښودل د ډیموکراسي یا ډیموکریټک تھینکینګ او ډیموکریټک فریډمز او ویلیوز چې څومره دي هغه د دې سکول اف تاټ نه انسپایر دي او راغلي دي په دې کې بیا چې کوم دی بنیادي رول لاک و روسو دی لوبولی دي ځینې خلک بیا هارس چې کوم دی که نه هارس پخپله ریشنلیست و خو هغه ډیموکریټ یې نه ګڼي ډېر خلک خو چې ډېر جوت نظر ورله وکړي نو هارس پخپله بنیاد ایښی دی د ریشنلیست سکول اف تاټ او دا چې کوم اوس دا فریډمز دي ډیموکریټک فریډمز یا رایټس چې موږ یې دعوه لرو د کانسټیټیوشنلیزم او جمهوري نظام نو د هغې نه بیا انسپایر دي نو دغه ریشنلیست چې کوم دي او بیا انډیویژولیست ټکي ورته وایي چې انډیویژوالز ته ازادي یا چې کوم انفرادیت ټکي چې موږ چې مطلب ټولنې ته نه دي پکار یا ریاست ته نه دي پکار چې د انسان په ژوند کې په ذاتي ژوند کې ګوتې ووهي بلکې انسان ته زیاته نه زیاته ازادۍ ورکړي دغه اثر بیا وغورځولو په اکنامک اکټیویټیز باندې هم معاشي چې کوم سرګرمۍ دي په هغې باندې هم یو اثر غورځولی دی او بیا کارل مارکس موږ وروسته ووایو کارل مارکس پخپله وایي چې دا سوچ لیبرالیزم یا ریشنلیست سکول اف تاټ یا ډیموکریټک چې کوم بورژوا ډیموکراسي ده دا پخپله د یو خاص معاشي نظام پیداوار دی نو ځینې خلک به وایي چې یو خاص معاشي نظام راغلو د هغې د لارې بیا چې کوم دی کپیټلیست نظام را او وبخښئ ډیموکریټک نظام راغلو یا جمهوري فکرونه وده وموندله بیا هم اوس دا خبره چې انسانان ښه او بد پېژني خپل نو ریاست ته نه دي پکار چې بېځایه مداخلت د ټولنې د انسانانو یا د ډلو ګروپس
په سرګرمو کې بې ځایه مداخلت ونه کړي. په هغې کې یو سرګرمي مهمه سرګرمي د بازار سرګرمي ده، مارکیټ دی، اکنامیک اکټیویټیز دي، چې هغوی بیا د لیسفیر اکانومي خبره کوي. مطلب دا لیسفیر د هغه ټکي دی LESSEZFAIRE داسې څه سپینه کوي. د لیسفیر اکانومي خبره کوي چې ریاست دې ګوتې نه وهي په مارکیټ کې، کپیټالیزم راغلی. هغوی ورته وایي چې یو انویزبل هینډ دی، نه ښکارېدونکی لاس دی چې هغه مارکیټ په خپله ریګولیټ کوي، چلوي. لہذا د ریاست ضرورت نشته دی په مارکیټ کې د مداخلت. ریاست ته نه دی پکار چې هغه پرایسز یا قیمتونه وټاکي. ریاست ته نه دی پکار چې معیار ریګولیټ کړي د شیانو. هغه انویزبل هینډ چې کوم دی د هغه خپل لاس دی. هغه لاس دی ډیمانډ اینډ سپلای. ډیمانډ چې څومره د یو شي زیاتېږي د ده قیمت به هم زیاتېږي. دا هغه ډایرکټلی پروپورشنل دی یو بل سره. چې ډیمانډ زیاتېږي د ده قیمت به زیاتېږي. او بل قانون دی د سپلای، چې سپلای دا انورسلی پروپورشنل دی. چې سپلای زیاتېږي نو قیمت به یې راغورځېږي. کله چې خیال وکړي به د پېښور په خوا او شا اطرافو کې خپل به د اګست کې په جولایي کې اګست کې زما په خیال خپل موږ ورته سره باټینګر وایو، ټماټر ورته نه خلک ورته وایي، رومیان ورته وایي. کله چې رومیان راشي د بازار ته خپل به راورسېږي، سپلای یې ډېره شي، د ده قیمتونه بیخي چې کوم دی راوغورځېږي، بیا خلک غواګانو ته ورکوي. په ژمي کې د ده سپلایي کمه شي، خپل لوکل باټینګر نه راځي، نو د ده ورسره قیمتونه وخېږي. دغه شان د ډیمانډ خبره ده. یو سړی چې کوم دی که د مثال د یو شي ډیمانډ په مارکیټ کې زیات وي او هغه ډیمانډ د هغه د کوالټي د وجې نه به وي یا د ایډورټیزمنټ د وجې نه ډیمانډ را جوړېږي. دا کیپیټالیست چې کوم دي دوی زموږ ناخوښې زموږ ډیمانډ دا را جوړوي هم. دا مختلف ایډورټیزمنټ چې کوي، یا کارنیشن کوي، دا ډیلیشن کوي، یا بکري کوي، دا کوي، هغه موبایل دا موبایل زموږ ډیمانډ را جوړوي هم هغه. بیا هم د یو شي ډیمانډ چې زیات وي د ده به قیمت زیات وي. مثال دغه د رومیانو مثال به درکړم. یو سړی دی د دلته ریړه لګولې ده، هغه بل سړي هم ریړه لګولې ده. د یو سړي چې کوم دی ښه ټماټر ښه نه دي، د هغه بل چې کوم دی ښه دي، نو د ده ډیمانډ به زیات وي، د ده قیمت به ورسره خېږي، د ده به راغورځېږي ورسره، د ده ډیمانډ یې شته. یا چې کوم د نوکیا موبایل دی د هغه ډیمانډ زیات دی، د هغه قیمت به خېږي. سامسنګ دی د هغه ډیمانډ کم دی، هغه به راغورځېږي. نو کیپیټالیست وایي چې دغه د ډیمانډ اینډ سپلای چې کوم د فطرت قانون دی دا په خپل کار کوي. لہذا نه دی پکار چې ریاست په مارکیټ کې مداخله وکړي. دومره به ډېر د کیپیټالیزم ما په خیال پوښتنه خو نشته. پوښتنې به اخر کې کوو، ویډیو پټېږي بیا. اوس راځو د دې یو کاونټر ایډیالوژي ده، یا یو کاونټر چې کوم تیوري ده، هغه مارکسیزم دی، یا په اپلایډ فارم کې کمیونیزم. مارکسیزم چې شروع کوي او هر ایډیالوژي زیاتره ایډیالوژي یا تیوریز دی په یو خاص پریمیسز باندې، یو خاص بنیاد باندې راجوړ، یو خاص انټولوژیکل کلیم ورته وایي، انټولوژیکل کلیم د هغې په بنیاد راجوړوي. کیپیټالیست دا وایي چې انسان ریشنل بینګ دی، لہذا ریاست له ټولنې ته نه دي پکار چې بې ځایه مداخلت وکړي. کارل مارکس وایي چې نه، انسان چې کوم دی ریشنل بینګ نه دی، دا لیبر بینګ دی، دا محنت کوي، کار کوي. هغه بیا وایي چې کار خو یوازې انسان نه کوي، ځناور یې هم کوي. خیال وکړئ کړي ځناور چې کوم دی باقاعده په خوراک پسې ګرځي، دې ځان له جال هم را جوړوي، ځان له ځای هم را جوړوي. دغه لیبر بینګ چې انسان دی دا د ځناور نه په څه مختلف دی؟ د ده کار او د ځناور په کار کې فرق څه دی؟ لکه څنګه نیشنلیست وایي چې د انسان او د ځناور په منځ کې فرق د عقل دی. کارل مارکس وایي چې د انسان او د ځناور په منځ کې فرق د محنت دی.
مهنت دواړه کوي خو د دواړو په مهنت کې یا په کار کې فرق دی. فرق څه دی چې هغه وایي چې انسان کار کوي according to the laws of beauty. د ښایست یا د جمالیاتو چې کوم قوانین وي د هغې په رڼا کې کار کوي. ځناور هغه law of beauty نه فالو. اوس په خپله ما چې څومره مارکس کتلي دی زه هم پرې پوه نه شوم، داسې یو ویګ ابسټریکټ غوندې کې آیډیا خو مې واخیستله ورنه چې what would the law of beauty look like؟ هغه به څنګه ښکاري، خو بیا هم د په خپله ډېر تفصیل سره خبره نه کوي. خو ډېر بنیادي اړخ یې بیا د انسان او د ځناور چې کوم مهنت دی یا کار دی په هغې کې چې کوم فرق دی هغه دا دی چې انسانان د خپل پروډکټ آف لیبر چې وي د خپل مهنت پیداوار یې چې څه وي هغه ایکسچینج کوي د نورو انسانانو سره، تبادله کوي. ځناور چې څه ګټي هغه په خپله خوري یا خپل چې څومره ضرورت وي د هغې مطابق مهنت کوي. انسان چونکې هغه نورو شیانو ته هم اړه لري، مثال ستا جامې ته هم ضرورت دی، ستا چې کوم کور ته هم ضرورت دی، ستا څپلو ته هم ضرورت دی، ستا بیا نور چې کوم سروسز راغلي دي مکډونلډز ته هم ضرورت دی، تعلیم ته هم ضرورت دی. نو چونکې ته نشي کولی چې دا ټول څومره ستا ضرورتونه دي چې په خپله پوره کړې، نو انسانانو بیا هغه ډیویژن آف لیبر کړی دی. څوک پکې چمیار شو، څوک پکې نایي شولو، څوک پکې استاد شو، څوک ډاکټر شو، طبیب شو، پکې او دوی بیا چې کوم خپل پروډکټ دی د لیبر هغه د یو بل سره ایکسچینج کوي. مثال زه استاد یم، ما چې کوم محنت کړی دی او کوم یې د هغې زه بیا ایکسچینج کوم د نورې ټولنې سره. ټولنې ما ته نوکري راکړې ده او زه چې کوم دی لیکچر ورکوم خپل سروسز ایکسچینج کوم د نورو سروسز یا د ګوډس په بدله. نو هغوی چې ما ته بیا پیسې راکړي زه بیا په هغې جامې م اخلم، زه هغې باندې بچې ډاکټر له هم بوځم، په هغې باندې زه نور چې څه سروسز وي یا ګوډس وي هغه هم ترلاسه کوم. نو دغه فرق دی د ځناورو د انسانانو په کار کې. کارل مارکس دا خبره خو کارل مارکس دا وایي چې موجوده چې کوم کیپیټالیست نظام دی د انسان د خپل بنیادي فطرت نه چې هغه لیبر د محنت دی د هغې نه یې محرومه کړی، د هغې نه یې داسې محرومه کړی دی چې انسان یا دا لیبر بین چې کوم دی دا د خپل پیداوار چې کوم د محنت پیداوار وي په دې واک او اختیار لري. نو دا موجوده سرمایه‌دارانه نظام چې کوم دی دا انسان هغه الینیشن ټکي ورته استعمالوي، الینیټ کوي د خپل ټرو نیچر نه، د خپل رښتوني چې کوم فطرت دی د انسان چې محنت کوي او د هغه محنت چې کوم پروډکټ وي د هغې مالک هم دی وي او ډسټریبیوټر یې هم دی وي. نو که تاسو وګورئ مثال خبره مختلف هغه انډسټریل سوسایټي باندې زیات فوکس کړی دی په دې نوي چې کوم اقتصادي نظام دی ورسره په هغه باندې هم زرعي نظام باندې هم په هغې کې محنت یو وکړي ګټه یې د بل جیب ته ځي. نو دې دلته وایي چې دغه محنتکش چې کوم دی دا تاسو بنیادي د انساني فطرت نه محرومه کړی دی او دغه الینیشن بیا ورو دې چې کوم دی دې په خپل محنت کې دلچسپي نه اخلي، د هغې نه یې زړه راټولېږي او دغه شان انسان پاتې نه شي. هغه څنګه کېږي؟ هغه داسې کېږي چې یو هغه ورته وایي چې په ټولنه کې تقسیم شوی دی د پرایویټ پراپرټي د لارې یا میز اف پروډکشن چې کوم پرایویټ اونرشپ دی. یو سړی دی د هغه ځمکه ده، د هغه ټریکټر دی، د هغه کلبه ده، د هغه نور سره ده، یوریا ده وغیره دا دی د بل سړي محنت. یو بنیادي نکته زما ذهن نه هېرېږي چې څنګه ما درته وویل چې کیپیټالیزم دا وایي چې قیمتونه په مارکیټ کې دا ډیمانډ اینډ سپلای د بدبه قانونونو د لارې راجوړېږي. هغه وایي کارل مارکس وایي چې نه، د یو شي قیمت چې څومره تا محنت کړی دی د هغه محنت په بنیاد باندې څومره محنت تا انویسټ کړی دی، څومره وخت یې ورکړی دی، څومره وخت یې لګولی دی پکې د هغې په بنیاد د قیمت راجوړېږي. مثال دا دروازه ده دا چې کوم دی که نه چې دا جوړوې ته دا 5 منټه اخلي یا 5 ګنټې به یاد کړم. بل دغه بورډ دی د بجلۍ بورډ دی یا دا پکې دی دا 10 ګنټې اخلي.
نو د دواړو په قیمتونو کې به فرق یو په دوی وي چې هغه په 15 روپۍ وي یا په 10 روپۍ وي دا به په 100 روپۍ وي. نو دغه چې کوم لیبر تیوري اف یو خاص ټکی د ذهن نه وځي. دغه لیبر تیوري چې کومه ده دا اصل کې بنیادي ورکړې وه روسو. ښه اوس بیا راسم هغه نقطې ده، دا ډېره مهمه نقطه ده په هغې کې. دې وایي چې دا انسان چې کوم دی یو میز اف پروډکشن لري، بل میز اف پروډکشن نه لري. یو سره چې کوم دی جایداد دی یا فیکټري ده، د بل سره نشته دی. د دې یو سړي سره صرف خپل محنت دی، او محنت لکه نور څومره کموډیټیز دي، لکه اوبه دي، لکه د خزیرو اوبه یا چې کوم دی که نه بسکټ یا سموسې دي یا پکې دي یا دروازه ده، دا کموډیټیز دي. دغه شان محنت کموډیټي ده، دی هم په مارکیټ کې خرڅېږي، په ده باندې هم بولي کېږي. او بیا دغه انسان سره د ده سره میز اف پروډکشن نشته دی، هغه هیر نارس چې ورته وایي، او د دې بل سره چې کوم دی میز اف پروډکشن شته دی. دا میز اف پروډکشن چې کوم وي د دې شتون یا نشتون دا یو خاص ریلیشنز اف پروډکشن را جوړ کړي یا د پیداواري تعلق را جوړ کړي. هغه پیداواري تعلق دا وي چې دا یو به چې کوم دی په طاقت کې وي، په واک کې به وي، دا بل به بې واک وي. دا یو به محرومه پاتې کېږي، مطلب د هر څه نه، دا بل به چې کوم دی شتمن وي. دغه یو خاص نظام کارل مارکس وایي چې دا بنیادي په استحصال باندې را جوړ دی. استحصال څنګه کېږي؟ استحصال داسې کېږي چې هغه سرپلس ویلیو ډېره مهمه نقطه ده د په تیوري کې، په هغې ځان کې پوهېږي چې هغه وایي چې دا سرپلس ویلیو دې ته وایي یو ایکسچینج ویلیو د شیانو. لکه ما درته وویلي چې دا پکې دی دا د 5 دروازو برابر، دا پکې دی مثال خبره بیا دا د 10 میزونو برابر، دا د ایکسچینج ویلیو دی په مارکیټ کې. یو دی ورته وایي چې سرپلس ویلیو. سرپلس ویلیو دی ته وایي چې یو کموډیټي ده، دروازه ده، په دې دروازه باندې را میټیریل، لیبر، ترانسپورټیشن کاسټ، نور چې څومره خرچه راځي، مثال خبره هغه په ګنټو کې حساب کوي، په پیسو کې نه کوي، خو موږ یې د اسانتیا لپاره په پیسو کې. مثال خبره په دې باندې دا ټوله خرچه چې کله دې مارکیټ ته راوځي دا په ده باندې راغله 15 روپۍ، او په مارکیټ کې بیا د ایکسچینج ویلیو چې کوم دی هغه 10 روپۍ. په دې 15 روپو کې هغه د فیکټري کاسټ هم دی چې پر یونټ څومره د فیکټري، مثال تا یو فیکټري لګولې ده په 1 کروړ روپۍ باندې، او په هغې کې ته دروازې جوړوي، نو ته دغه 1 کروړ روپو چې کومه فیکټري ده داسې وګڼه چې دا چې کوم دی که نه 15 کروړه دروازې جوړولی شي. نو په هغې باندې چې تقسیم کړي خو وطني زیات څه دا به د فیکټري کاسټ راشي په هغې باندې. دغه شان د بجلۍ، د ګیس یا د را میټیریل او محنت پکې شامل دي. دا 15 روپۍ چې کومې پاتې شول ایکسچینج ویلیو د دې تا خرڅ کړل په بازار کې په 10 روپۍ باندې، په جوړولو یې 15 روپۍ خرچه راغله. نو دې به چې کوم دی دا 15 روپۍ دي دا د هغه چې کوم پرایویټ پراپرټي اونر دی یا میز اف پروډکشن دي ورسره، دا د هغه جیب راځي. دې ته دا سرپلس ویلیو وایي چې دا کمه ګټه وشي. دغه سرپلس ویلیو دی بیا وایي چې دا حق جوړېږي د دې محنت کش، کار ده کړی دی، محنت ده کړی دی، خو هغه د محنت چې کوم پروډکټ دی یا ګټه یې ده هغه د ده جیب ته نه ځي، بلکې د یو سرمایه‌دار جیب ته ځي. نو دې بیا لحاظه وایي چې تر څو پورې پرایویټ پراپرټي نه وي ختم شوې، یا په هغه معنا چې دا کوم موجوده نظام دی ریلیشنز اف پروډکشنز دي دا نه وي ختم شوي، تر هغې پورې موږ نشو ویلی چې په ټولنه کې انصاف دی. او دا کلې ازادۍ چې د لیبرل ډیموکراسي یا کیپیټلیست ډیموکراسي د لارې راغلي دي، دغه ازادۍ په عمل کې ممکنې نه دي چې انسانان یې وکاروي یا یې ولري، تر څو پورې چې دغه انسانانو دغه استحصالي د پیداواري نظام نه وي ختم کړی. نو هغه بیا ورته وایي چې کمیونیزم به راځي او هغه کمیونیزم به بیا د استحصال خاتمه کوي. خو د دې سره یو بل خبره زه کومه د دې دواړو کیپیټلیست او مارکسیست چې کوم ایډیالوژي دا یو بل نظام موږ ورته وایو معاشي او سیاسي نظام دی،
چې هغې ته موږ وایو ویلفیر سټیټ اکانومي ورته وایي یا ویلفیر سټیټ ورته وایي. ویلفیر سټیټ بیا د دې دواړو یو قسم دی، یو امتزاج دی، یو مکسچر دی چې هغه دا هم ریالایز کوي چې انسان ریشنل بینګز دي، او چې کله موږ وایو چې دا ریشنل بینګز دي د دې مطلب دا دی چې دوی ضرورت هم لري او حق هم لري چې ازادۍ ورکړي دي. بنیادي سیاسي ازادو چې موږ کومه خبره کوو، فریډم of speech دی یا freedom of movement دی یا freedom of association دی، assembly دی وغیره وغیره، right to vote دی. دغه ازادۍ د دې فلسفې د لارې چې کوم دی هغه بیا خلکو ته ورکوي. دویم هغه دا هم مني چې دا نظام کیپیټالیست نظام استحصالي دی په دې معنی باندې چې سرپلس ویلو ټول لاړ شي د مالک جیب ته، او چې کوم لیبر دی د ده جیب ته یې سم راشي. دا ورځ په ورځ غریب کېږي او هغه ورځ په ورځ مالداره کېږي. نو دا دواړه دې مني. دا یو قسم یو املګمیشن ورته وایي یا ډایلکټکس ورته وایي، سانچ ورته وایي. نو هغوی بیا دا کړي دي چې بنیادي سیاسي ازادۍ یې ورکړي دي، او ورسره دا سرپلس ویلو چې کوم دی پرایویټ پراپرټي یې منلې ده چې پرایویټ پراپرټي نه بغیر انساني ټولنه پرمختګ نشي کولی. دی په منځ کې چې کله مقابله نه وي، کمپټیشن نه وي، دی به محنت نه کوي، دی به سستي کوي، دی به بیا چې کوم دی هغه چې ورته وایي څه ورته وایي انګلیش کې یو خاص ټکي دی، ځینې بوټو ته یا ځناورو ته هم وایي چې هغه د بل په ژوند باندې خپل ژوند پیراسایټ نه جوړېږي. نو هغه چې کوم دی پرایویټ پراپرټي هم ریکګنایز کړې ده د ویلفیر سټیټ اکانومي چې کومه ده یا ویلفیر سټیټ چې کوم دی چې پرایویټ پراپرټي هم وي، البته دا سرپلس ویلو چې کوم دی د دې ایکول ډسټریبیوشن به زیاتې وي، ایکوټیبل ډسټریبیوشن پکار دی. ایکوټیبل ډسټریبیوشن دپاره څه خاص فارموله نشته ده چې موږ ووایو چې دا به ایکو، خو ظاهره خبره 5 کسان دي، 5 روپۍ دي، یو روپۍ ټولو ته ورکړه، دا به ایکول ډسټریبیوشن. ایکوټیبل به ګران شي، ایکوټیبل خو ایکوټیبل چې کوم دی که نه مطلب هغه ستا بنیادي سنس اف جسټس یا وټ ایور هغه یې ډیکټیټ کوي. هغه به داسې وي مثال خبره چې سرپلس ویلیو 10 روپۍ دی، نو که ته نیم په نیمه دې مزدور له نه ورکوي، پکار ده چې 4 روپۍ خو ورکړي، پکار ده چې 3 روپۍ خو د ده جیب نه راشي. باقي د خیر دی چې کوم د فیکټري اونر دی یا د ځمکې اونر دی د هغه جیب نه راشي. نو دغه شان کمپټیشن به وي په مارکیټ کې، او دا چې کوم استحصالي نظام دی د ده هغه به لږ راکم شي، او بیا دغه انسان به وکړلی شي چې دا ریشنل بینګ دی چې د سیاسي ازادۍ په صحیح معنو کې ولري او دی چې کوم دی په سیاسي ژوند کې برخه واخلي. نو هغوی بیا چې کوم دا ایکوټیبل ډسټریبیوشن د سرپلس ویلیو کوي، هغه بیا د ټیکسیشن د لارې کوي. ډایرکټ اپروپریټر او ډسټریبیوټر یې دا محنتکش نه وي، بلکې ریاست ټیکسونه ولګوي، هغه پروګریسیو ټیکسیشن ورته وایي که څه خاص ټکي ورته کارېږي، چې هغه بیا چې کوم دی داسې مثال ستا 100 روپۍ آمدن دی، د هغه بل چې کوم دی 100 روپۍ آمدن دی، په ما باندې چې کوم دی 15% ټیکس ولګېږي، په هغه باندې 10% ټیکس ولګېږي، یا داسې یو څه طریقه را جوړه کړي. نو هغه چې کوم دی د هغې د لارې دغه ټیکس بیا ریاست یې کلکټ کوي، سرپلس ویلیو بنیادي ټیکس چې کوم دی دا سرپلس ویلیو بیا کلکټ کوي او بیا ډسټریبیوټ کوي هم سټیټ. په مارکسیزم کې یا کمیونیزم کې دا دی چې کم محنت کوونکی دی دی به یې اپروپریټر هم وي او دی به یې ډسټریبیوټر هم وي. خو په ویلفیر سټیټ کې چې کوم سرپلس ویلیو کې هغه ایکوټیبل ډسټریبیوشن د لارې کومه برخه جوړېږي د محنتکشو د هغه بیا ریاست چې کوم دی اپروپریټ کوي، راخلي او بیا ډسټریبیوټ کوي هم. ډسټریبیوشن یې بیا په مختلفو لارو باندې کېږي، هیلث سرویسز ورکړي، سوشل سیکیورټي ورکړي، تعلیم ورته فري کړي، سړکونه ورته پیدا جوړوي. نو دغه شان هغوی چې کوم دی کوشش کوي چې دا د کیپیټالیزم یا کټ تھروټ کیپیټالیزم چې کوم دی د دې هغه مخه ونیسي. الله خو بس همدغه خبرې